السلام علیکم دوستانو. رشید خان د خپلې مور په اړه باندې بیا له غمه ډک پوسټ کړی دی. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. رشید خان د افغانستان ملي لوبډلې پیاوړی سلوت پچونکی دی. نوموړي د خپلې مور په اړه بیا له غمه ډک پوسټ کړی دی. رشید خان پلار 2 کاله وړاندې مړ شو. د پلار له مړینې وروسته یې مور هم مړه شوه. نوموړي د خپل مور او پلار په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم ځینې وخت پوسټونه کوي. رشید خان اوس تازه په خپل انسټاګرام او ټویټر باندې د خپلې کورنۍ یو ګډ انځور خپور کړی دی چې د مور قبر ته ولاړ دی او دعا ورته کوي. رشید خان له دغه انځور سره لیکلي دي دا لومړۍ روژه ده چې د مور څخه یې بغیر نیسي. نوموړي لیکلي دي مور ورته ډېر څه زده کړي وه، خو دا یې نه وه ور زده کړې چې د هغې څخه بغیر ژوند څنګه وکړي. رشید خان لیکلي دي زما ذهن اوس هم له هغې سره خبرې کوي او زړه مې هغه لټوي. زما روح پوهېږي چې هغه اوس په سکون کې ده. هغه زما لپاره د نړۍ تر ټولو خزانو څخه یوه قیمتي خزانه وه. مینه در سره لرم او یادېږي مې مورې. رشید خان اوس مهال د هندوستان په غوره لیګ کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې په ګټه لوبېږي چې تر اوسه پورې د خپلې لوبډلې په ګټه په سږني پړاو کې 2 لوبې ترسره کړي دي. 4 لوبغاړي یې سوځولي دي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو هم در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.